د زکات د پاره نصاب سلور سیزونه دي. سلور سپین زر دي، سره زر دي، نقدي پیسې دي، مالی تجارت ته. دا سلور سیزونه دي. د یو سړي سره سپین زر دي 52 تولې سپین زر، 52 نیمې تولې سپین زر چې د یو انسان سره دی په د باندې زکات لازم دی، فرض دی په زکات دی به ورکوي. کو نورو سره اډو سوی نه، خو چې 52 نیمې تولې سپین زر ور سره دی به زکات ورکوي. دویم سره زر دی. د سرو زرو نصاب چې دی 1 نیمې تولې سره زر دی، 1 نیمې تولې سره زر. د کم نارینه سره یا د کمې زنانه سره 1 نیمې تولې سره زر موجود دی، په دې باندې زکات فرض دی، اگر چې 1 روپۍ ور سره ولی نه وي. دا سره دی خرڅ کی زکات ته ورکې، خو زکات په ورکې زکات پې. دلته یو مسله بله یاد وساتئ، 1 نیمې تولې نصاب دی. د 1 نیمې تولې نه چې به بره هر څومره بیا په دې ټولو زکات ورکوي. بعضې خلکو ته دا غلط فهمي راځي او دا وایي چې 1 نیمو تولو نه په بره چې په هغې زکات دی په دې 1 نیمو تولو کې نشته دی. دا غلط فهمي ده. ګورئ وایي د 1 نیمو تولو نه چې په بره شي په دې کې څه دی زکات دی. مثال په طور چې 10 تولي نو صرف د 2 نیمو تولو به لکه زکات ورکوي. نه خبره دا نه ده چې 10 تولي د 10 واړو به زکات ورکوي. 1 نیمې تولې څه دی نصاب دی. نصاب دریم دی نقدي پیسې. نقدي پیسې د نقدو پیسو نصاب چې دی نو هغه 52 تولې سپین زر. د 52 نیمو تولو سپین زرو قیمت چې نن سبا څه دی نو دغه څه شی دی دوره نقدي پیسې چې د چا سره دی صاحب نصاب دی. غالبا 1 लाख روپۍ څه کم یا پورته راځي. 1 लाख روپۍ نن زمانه کې 1 लाख روپۍ یا 2000 3000 باندې یا لاندې داسې به وي، خو 1 लाख روپۍ چې نن سبا د چا سره نقدي پرتې دي د صاحب نصاب دی، په د باندې زکات لازم دی، زکات په ورکوي. پوه شئ که نه؟ 1 लाख روپۍ څه کم 2000 3000 لاندې باندې، خو دغه لاک دي غالبا چې دا د چا سره وي د صاحب نصاب دی، دی به څه ورکوي زکات په ورکوي. څلورم څیز دی مالی تجارت. مالی تجارت دکان دی ستا یا بل کاروبار دی د پلاټونو د گاډو یو کاروبار دی، په دې مالی تجارت باندې زکات دی بشرط دی چې نصاب ته رسی. یعنی دومره وړوکی دکانګی دی چې پای کې د 1 लाख روپو سامان نه دی، 1.5 روپو سامان دی، پکې پای زکات بیا نشته دی. چې کله نصاب ته رسی مالی تجارت، یعنی دومره دکان دی چې د 1 लाख روپو سودا پکې پرته ده، په دغه دکان باندې زکات دی. دې باندې څه شی دی زکات دی. یا ګاډی دی. ګاډي نو ګوره یو خو هغه ګاډی دی د سړي چې ځان له کور له ساتي، څه له ساتي، کو 2 ساتي کو 3 ساتي، خو چې په استعمال کې د ګټې په نیت نه اغستی. په کور کې 2 ګاډي دي، یو دی 3 دي، ارسو دي، خو د ګټې د تجارت لپاره یې نه دی اغستی. د کور کسان ځان له استعمالي په دغه ګاډو زکاتو نشته، په دې زکاتو. خو کو 2 ګاډي 3 ګاډي دي په دې نیت اغستی چې چېرې ریټ پې راځي خرڅوم به بیا پې څه شی دی زکات دی. بیا دا په مالی تجارت کې راځي. دارنګې فلاټونو کاروبار څوک کوي، پلاټ ځمکې اخلي. نو که ځمکه دې دې دپاره واغسته چې ځان له دې اغستې، کور له دې اغستې، فصل له دې اغستې ده، یا دې هسې اغستې خو تجارت دپاره دې نه ده اغستې، په هغې زکاتو نشته. د هغې زکات دغه چې کوم فصل ته کېږي هغه عشر چې ته ورکوي دغه زکات دی. خو د ځمکې په قیمت باندې بیا زکات نشته. کو پلاټ ته اغستې په دې نیت چې تجارت پې کوي، د فلاټونو کاروبار کوي، تجارت دپاره دې اغستې، یا ګاډي دې په دې نیت اغستې تجارت دپاره د بارګینۍ کار کوي، نو بیا د دغه پلاټ په قیمت باندې د دې ګاډي په قیمت باندې څه شی دی زکات دی. دومره مسله خو پوه شوې که نه؟ اوس یوه خبره دا ده، دکان کې سامان دی، نو ما خو درته ووي چې د دکان په سامان باندې څه شی دی زکات دی. دارنګې ګاډی دی، پلاټ دی، د تجارت دپاره دی اغستی، په دې باندې څه شی دی زکات دی. نو دې کې به کم قیمت له اعتباري زکات به ته په کم حساب سره وباسي، په کم ریټ سره به وباسي، چې په کم ریټ تا دا ګاډی اغستی، د دکان سامان دی اغستی،
پلاټ ته غسه په دې به زکات وباسي او کو به کم ریټ خرڅي پاغي به زکات وباسي. دا یو خبر ده کنه. اکثر خلک تاسو کوي را زما سره دکان کې سودا ده ز زکات وباسم خو په کم ریټ زکات وباسم. دې کې به بازاري ریټ له اعتبار وي. سلام بازاري ریټ نه د اغستلو ریټ نه د خرڅولو ریټ کم د مارکیټ ریټ چې پاغي باندې به زکات وباسي. د مارکیټ ریټ بعضې شی خلک ګران خرڅ کی ټیک شو هغې له اعتبار نشته دی چې کم نرخ د دې په مارکیټ کې عام ریټ د دې چلیږي هغې باندې به زکات وباسي. کو هغه ګاډی دی کو هغه پلاټ دی کو هغه د دکان سامان دی. مال تجارت کې به زکات په دغه حساب سره وباسي. بیا یو مسله په دې کې بله ده اکثر خلک دا ډېر تپوس کوي چیرې زما په چا باندې قرضه ده د هغې زکات په ورکوم که نه ورکوم او چې په ما د چا قرضه ده د هغې به څه حکم وي. مسله یاده وساتئ ستا چې په چا باندې قرضه ده دا ستا پیسې دي زکات پتې ورکای. زکات پتې څه کوي ورکای. ستا چې په چا باندې قرضې دي هر څومره پیسې دي که خلکو ترې قرض ورکړي د دې زکات په تا باندې دی دا ستا مال دی د دې نه به زکات وباسي. خو که په تا باندې د چا قرضې دي د دې څه خبره ده په تا باندې د خلکو قرضې دي دې کې مسله دا ده چې د هغې زکاتو نشته. مثال په طور زما سره 1 लाख روپۍ نغدي پرتی دي خو 50,000 روپۍ په ما باندې څه دي قرضه ده. نو چې دا 50,000 ته مثال په طور زه لرې کم بیا څومره پاتې کېږي 50,000 نو زه صاحب نصاب خو بیا نه یم که نه نو بیا د هغې زکاتو نو چې په تا باندې د خلکو کمې قرضې دي دا به ترې وباسې په دې زکات نشته دی. د هغې نه ماسیوا چې ستا سره کم مال پاتې کېږي په هغې باندې به صحیح زکات وي. خو که صاحب نصاب زکات به دې ورکوي که صاحب نصاب نه پاتې کېږي بیا در باندې نشته دی. مسله پوه شوې که نه. نو د زکات متعلق دا اهمې مسلې دي چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو. دارنګې مارکیټ ته ستا دکانونه دي مارکیټ ته رخ کړی دکانونه دې رخ کړي آیا په دې زکات شته که نشته. د مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو نشته. مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو یا 2-3 ګاډې دې اخیستې خو په کرای باندې چلیږي خلکو ګاډي که نه سورلو دپاره اخیستي په کرای باندې چلیږي تجارت دپاره نه ځان له کاروبار دپاره اخیستي په دغې ګاډو باندې زکات شته که نشته. سورلو دپاره اخیستي ځان له کاروبار لا یا مارکیټ ته دی په دې نو په دې باندې زکات نشته. د مارکیټ په بلډینګ زکات نشته کاروبار له دې ځان له سورلو دپاره ګاډی اخیستی په دې په قیمت باندې زکات. خو د دې نه چې کومه کرایي راځي د دې مارکیټ د دکانونو چې کومه کرایي راځي یا د دې ګاډي نه چې تاله کومه مزدوري راځي کو دا مزدوري نصاب ته رسیده مثال به طور 1 लाख روپو ته په دغې باندې بیا څه شی دی زکات دی. لاکو ته رسي لاک نصاب دی غالبا نن سبا 52 تولې سپین زر دی خو بیا څه کم څه زیات خو اندازتاً لاکو ته رسي یا 2,000-3,000 باندې یا لاندې. نو د دې په کرایي باندې زکات شه د مارکیټ نه چې کومه کرایي راځي یا د ګاډي نه چې تا ته کومه کرایي راځي په هغې زکات شته. خو د دې ګاډي باندې او د دغې مارکیټ په بلډینګ باندې زکاتو نشته دی. دا مسله ځان سره یاده کړئ. باقي دا مسله سره زرو د سرو زرو کې خو درته ما یو خبره وکړله چې د سرو زرو نصاب چې دی 1.5 تولې سره زر دی 1.5 تولې سره زر. خو دې کې ته خبره ټیک شو یو مسله پکې راته یاده شوله تاسو دی وجنه چې په 1.5 تولې سرو زرو باندې زکات شته دا خو نصاب دی. اوس کو د چا سره 4 تولې 5 تولې 3 تولې دي آیا په دې باندې زکات شته او کو نشته. دا مسله یو پیچیده مسله ده مې پکې پرېښیم د دې وجې نه دا یو اختلافي مسله ده. نو بهرحال تاسو تپوس وکړو بیان به یې کوم اوسو دا لکه یو اختلافي غونته مسله ده چې آیا د 1.5 تولو نه سره اوس کم دي آیا په دې باندې زکات شته او که نشته. علماو لیکلي دي ته مسله د زم ویلی شي. د یو زنانه سره یا د سړي سره 4 تولې 5 تولې 3 تولې 2 تولې سره زر دي خو دلته ورسره نغدي پیسې هم لږې شته 1,000 روپۍ دي 2,000 دي 100 دي 300 دي دوره ورسره شته. نو د دې نه به زکات ورکوي د دې نه به څه ورکوي زکات ورکوي ځکه چې دا سره زر مونږ د پیسو سره زم کو که نه نو بیا په توله باندې 52 تولې سپین زر غالبا کېږي ځکه توله خو د 2 लाख روپو د پاسه ده او 52 تولې سپین زر خو هغه د لاکو ته پاتې شوي دي. نو بیا په توله سرو باندې هم څه شته زکات شته دی ځکه چې دا موږ سپینو زرو ته راواړو که نه نو په توله سرو زرو باندې هم څه کېږي 52 تولې سپین زر
کیږي. نو بیا کو یو توله سره زر وي نو علماء لیکلي چې دلته سره لږې غونته کې پیسې چې هغه سره یو ځای کې ځکه مسله به د ضم شي بیا پې زکات دی. خو دې کې درته زه یو مسله به وکړم او هغه دا ده چې علماء ویلي دي وایي دې کې د انسان حالت ته کتل پکار دی. د انسان حالت ته کتل پکار دی. یو انسان داسې دی یا یو زنانه داسې دی چې دقه یوه توله سره زر لري نورو سره د سره څه شی نشته دی نو هغې ته مه وایه چې زکات ورکه پتوه ورته مه ورکوه. خو که یو سړی داسې دی د هغه حالت ته ته ګوري چې یاره دی زکات ورکولی شي زکاتو نو که 2 تولې دي که 3 تولې دي دی د هغې زکات ورکولی شي نو بیا مسله دا ده چې زکات تې ورکي. دا مسله یاده شوله د زکات متعلق.